السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو ملګرو نن ځل بیا د پښتو آنلاین یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. ملګرو په نوې ویډیو کې به تاسو ته یو داسې اپلیکیشن درښیم چې هر یو انسان ورته اړتیا پیدا کېږي او ډېر زبردست اپلیکیشن دی. انشاءالله ستاسو به دا ویډیو ډېره خوښه شي. ملګرو تر ویډیو یو څو کسان چې د مکمل مکمل کورس شروع کړی دی، نو یو څو کسان داسې خبرې کوي چې ولاکې ته کړلی وي. هغه وایي ته روپۍ به راڅخه یوسې، کار به نه وکړې. نو 300 افغانۍ باندې کار شروع کېږي. موږ عبدالله ورور ته 2000 افغانۍ ورکړي. که تاسې یایې چې نه دي درکړي نو زه رسید هم درښکارولی شم تاسو ته. او بل دا خبره ده چې انشاءالله زه قسم تاسو ته خورم چې تاسې به په لومړۍ ورځ هم دغه 300 افغانۍ ګټلی شئ او $100 پرته انشاءالله په اسانۍ سره بانک ته ټرانسفر کولی شئ. ملګرو ډېر انشاءالله که څو وخت کې کسان هم ډېر شي بیا به تاسې هم وبه هم وینئ. ډېرو کسانو موږ څخه غوښتنه کوي چې موږ په اپلیکیشنونو کې اډ کړو، نو انشاءالله اپلیکیشن جوړوو، هېڅ مشکل به نه پیدا کېږي. خو ملګرو موږ تاسو څخه 300 افغانۍ غواړو، موږ 2000 کلدار ورکړو. موږ د بینک له لارې هم نه درڅخه غواړو، موږ یوازې د سیم کارت له لارې درڅخه غواړو. ملګرو که څوک غواړي چې موږ سره په ایډمن کې کار وکړي او د ایډمن ویډیوګانې وګوري، دلته پلای لیست ته راشئ. موږ پلای لیست جوړ کړی دی، دلته په دې باندې کلیک وکوئ. دلته 3 ویډیوګانې دلته موجودې دي، نو دلته برخه ویډیوګانې موجودې دي. دا لومړنۍ برخه د ملګرو، دا لومړنۍ برخه، دومه برخه، درېیمه برخه. خو لومړنۍ ملګرو دومره برخه په واتساپ کې تاسو ته ما اپلوډ کړی، په ټلګرام باندې. هغه ما تاسو ته ویلي چې ما هلته ولې اپلوډ کړی. دا ویډیو د عبدالله ورور ده، نو هغه ما تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې ویلي. دا ویډیوګانې درې سره وګورئ، حتمي ویډیوګانې دي ملګرو. که څوک غواړي چې له انټرنېټ څخه پیسې وګټي ملګرو، انشاءالله یو څو نفره اوس کار سره کوي. ما ته به پین کوډ هم د ګوګل له طرف څخه راورسېږي، نو هغه به هم بیا تاسو ته درښکاره کړم. ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کوو. خو د ویډیو شروع کولو مخکې ملګرو تاسو څخه هیله کوم دی ما چینل سبسکرایب کړئ. څنګه دغه د ګنټۍ نشان دلته راځي هغه هم ووهئ، دا د بیل نشان، نو تاسو به ویډیو ډېر په اسانۍ سره دررسېږي او تاسو ته به نوټیفیکیشن د تاسو په سکرین باندې ویډیو ښکاري چې دغه چینل ویډیو اپلوډ کړله. ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کوو. تاسو ته یو لاکر درښیم. ملګرو تر هر څه مخکې به تاسې ګوګل پلی سټور ته راشئ. ملګرو چې کله پلی سټور ته راغئ، پلی سټور کې به سرچ ته راشئ. بخښئ ملګرو، دلته به سرچ ته راشئ، اډیو منیجر ګیلري والټ. کله دا مو ولولو نو دلته به دغه شین رنګ یې د اپلیکیشن د اډیو منیجر ګیلري والټ هیډ فوټوز ویډیوز. نو دغه اپلیکیشن د 4.1 دی ریټینګ ده. انشاءالله ډېرو زیاتو کسانو هم اپلوډ کړی. تاسې وګورئ خپله، ډېر زبردست اپلیکیشن ده. نو راځئ د اپلیکیشن په اړه معلومات درکوم. ملګرو دا یو اپلیکیشن ده چې تاسې اوس د معرفي کوم. ملګرو ګورئ، که تاسې د اپلیکیشن ته راننوځئ، دی ډېر ساده اپلیکیشن تاسو ته ښکاري. ګورئ د ویلیام بټن پې په زوره کېږي او کښته کېږي، د آلرام بټن پې پورته کېږي او کښته کېږي، نوټیفیکیشن بټن، دغسې دغه بټنان پې پورته کېږي او کښته کېږي. دا مثال د اواز دپاره. تاسې باید دا دغسې ساده اپلیکیشن ده، خو نه، دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده. ګوره ملګرو تاسې به چېرته راشئ ملګرو، تاسې ته اوس در وښیم. وبخښئ ملګرو، تاسې به لومړی دغه پورته دغه نشان باندې به تاسې ګوته کېږدئ. په دې باندې به لږ داسې ګوته ونیسئ. ګوره ملګرو تاسې داسې اپشن راوړي. دلته به پاسورډ ورکوئ. مثال کار څو پاسورډ ورکوئ، ما 1 2 3 4 پاسورډ ورکړو، 2 وارې به یې ورکوئ. دلته انټر انسور، مثال دلته پوښتنه در چې مثلا دلته پورته کې به ولیکئ واټ از یور نیک نیم. مثلا زه خپل نوم ورته ښیم، دلته مثلا نوم زه ورښیم، مثلا افغان نوم ورښیم. ما افغان نوم ورښو ملګرو. دلته به سیو بټن ووهئ، دلته به ایمیل ووهئ. ملګرو زه ایمیل ورته ووایم، نو دلته به ایمیل ورته ووایه. وبخښئ مثلا ما دا ایمیل ووهه، دلته به اوکې ووهئ. کله مو اوکې ووهله ګو ټو ایټ به ووایئ. ملګرو دلته تاسې وګورئ، دلته ګوره څومره ساده اپلیکیشن ښکارېده، خو نه هغه مه پې دوکه کېږئ مه ملګرو. دلته ګورئ ایمیکس ویډیوز اډیو نوټیفیکیشن دي، دغسې پراتې اپلیکیشن هر څه کې پټېږي دې کې ملګرو، ډېر په اسانۍ سره کې پټېږي. ګوره ملګرو اوس مثلا زه دغه ایمیک تصویران وهم ملګرو. دلته ګورئ مثلا دلته ګوره نیو البوم، مثلا دلته نوم یې هم چینج کولی شئ ملګرو. تاسې که نوم ور چینج کوئ، مثلا زه ورته دلته یو نوم ورکوم، مثلا پښتو نوم ورکوم، وبخښئ مثلا آنلاین نوم ورکوم یا ټیکنیکل. دلته مثلا زه نوم ورکوم ټیکنیکل. مثلا دا ما نوم ورکوم ملګرو،
نو دلته اوس ګوره ستاسو دلته راشي، دلته ګورئ د سر کې موږ سره پلس نشان راځي. دا پلس نشان کله تاسو ووایئ ملګرو دلته ګورئ تاسې عکسونه پټولی شئ. ډېر په اسانۍ سره تاسو په دې کې عکسونه پټولی شئ ملګرو. مثلا زه یو تصویر پکې پټوم ملګرو، وبخښئ ملګرو، زه به دغه یو تصویر پکې پټ کړم. دلته به دا کلک نشان ووهي ملګرو. نو دغه تصویر دلته له موږ سره راواویښتو ملګرو. اوس ملګرو اوس تاسې ګوره، تاسې وګورئ که چا مثلا څوک عکسونه ګوري تاسو سره خپل ګیلري کې ګوري نه وي، که دلته پټ کړي ول، بل چې دغه اپلیکیشن ته راننوځي دغه ته ګوره. اوس مثلا دې څومره ساده ګوره، دی باید دغه د ویډیو بټن نه پیچکېږي پورته کېږي، دا هېڅ د سره هم نه پې خلاصېدی. خو تاسې کله راشي دا بټن لږ ونیسئ، دا پورته دا ونیسئ لږ، دا په سر کې دغه وینې دغه ځای دا لږ داسې ونیسئ، دلته به خپله تاسې دا راواړئ. نو دلته تاسې کوم پاسورډ جوړ کړی هغه پاسورډ ورته انتخاب کړئ، دلته بېرته تاسې دغه اپشن راوړئ. د دغه ضروري سیټینګ پاتې د هغه سیټینګ یې دا ده ملګرو چې کله تاسې د سیټینګ اپشن ته راشئ، ګوره وینئ ملګرو د سایډ کې دا سیټینګ اپشن ښکاري، دا مو چې کله ووالو ملګرو دلته ګوره فروینټ وینسټال. مثلا دا اپلیکیشن که تاسې دا ووایئ بیا به هېڅوک له منځه وړی نه شي، مثال وینسټال کولی به یې نه شي، ړنګولی به یې نه شي. نو تاسې به دلته انیبل ووهئ. انیبل مو چې ووالو دلته اکټیویټ راځي. نو اکټیویټ مې چې کله ووالو نو دغه اپلیکیشن هېڅوک هم نه شي ړنګوی. نو زه یې نه غواړم زه ړنګوی هم شم، نو دغه ما لرې کړو. نو تاسې که غواړئ چې څوک یې ړنګ نه کړي نو دغه اپشن ووایئ، بیا به څوک ړنګوی هم نه شي. او ډېر زبردست اپلیکیشن ده ملګرو. خدای دې وکړي چې تاسې به دغه ویډیو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي لایک بټن ضرور ورکوئ ملګرو.